بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، الله تبارک و تعالی مخات آباد او خوشحال ساته. الله رب العزت مو د هر قسم دشمنانو نه، د پټو نه او د ښکارو نه محفوظ ساته. محترمو، نن د یوې بلې خاصې او بهترینې وظیفې سره د ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د هغه خويندو د پاره او د هغه رونو د پاره ده چې څوک د چانه ډیر زیات تنگ وي او ډیر زیاتې پریشانه کړي وي. زما عزتمندو، اغله زندگی او خوشحالي په هغه باندې حرام کړي وي. نو زما عزتمندو، د داسې رونو د پاره او د داسې خويندو د پاره دا یو زبردست او مجرب عمل دی. دا عمل تاسو کوي ان شاء الله تعالی په 2 ورځو کې دننه به الله تعالی تاسو دشمن ذلیل او تباہ او رسوا کی. خو زما عزتمندو، تاسو ته درخواست چې په معمولی جنگ جګړو باندې دا وظیفه مکوئ، ځکه ډیره طاقتوره بهترینه وظیفه ده د دشمن د ختمولو د پاره، د دشمن د تباہ کولو د پاره. او داسې یو دشمن وي چې ته په ناجایزه باندې هغه تا سره ظلم او زیاتی کوي او ته د هغه د ظلم او زیاتی نه تنګ پریشان یې، نو اخیری حربه دا ده چې ته به دا عمل ضرور وکې ان شاء الله تعالی. که ستا پټ دشمن وي او که ښکاره دشمن وي، الله تعالی به ذلیل او خوار کی. الله تعالی به تا ته د هغه نه نجات در نصیب کی. زما عزتمندو، دا وظیفه د الله رب العزت د 2 مبارکو نمونو عمل دی او دغه شان د 3 ماچس د تیلو والا عمل دی. زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو د ماچس په 3 تیلو باندې کوئ. نو تاسو ته پکار دي چې د وظیفې په ټایم کې تاسو سره د ماچس تیلی موجود وي. زما عزتمندو، کو څوک د خپل دشمن نه تنگ وي او برابر خبره ده که دا دشمن په کور کې ولی نه وي یا د کور نه بهر وي، هر قسم دشمن چې وي، خو تاله زندگی تباہ کړې ده، پتا باندې کوډ منتر یا جادوان کړی دي چې داغه په وجه باندې پتا باندې تکلیف وي او ستا زندگی په لړزان کړی وي. نو زما عزتمندو، دا عمل وکړئ. زما عزتمندو، دشمن په 2 قسمه باندې وي. یو ظاهری دشمن، ښکاره دشمن چې ښکاره بارتا سره حسد کوي، بغض کوي، جنگ په خوله به د سره خوږ کیږي، خو لیکن ستا د راغورځولو کوشش وکړي، د ستا د بې عزتۍ کوشش وکړي او غواړي چې په کومه طریقه باندې دته نقصان ورورسوم. نو د دې دپاره دی بیا کوډ جادوان هم کوي، منتر هم کوي، غلط تعویضونه هم بیا کوي. نو زما عزتمندو، که دشمن ظاهري وي او که باطني، د ټولو دپاره تاسو دا عمل کولی شئ. اوس زما عزتمندو، راځم وظیفې طرف له. د دې طریقې کار څنګه دی، دا عمل به تاسو څنګه کوئ. زما عزتمندو، ډیره اسانه وظیفه ده، ډیر په اسانتیا باندې تاسو دا عمل کولی شئ. طریقې دا ده چې اول به اودس چردامو کوئ صحیح طریقې سره، چې مکروه ټایم نه وي. که مکروه ټایم وي نو بیا تاسو دا وظیفه نشئ کولی. نو اول به اودس چردامو کوئ، بیا به د ډبې 3 تیلی به تاسو سره وي. نو د ډبې یو تیلی د ماچس یو تیلی به راواخلی او په هغې باندې به د الله تعالی د 2 صفتي نومونه، یا قهارو یا جبارو، یا قهارو یا جبارو 221 مرتبه 221 پیره به تاسو دا ووایئ او د ډبې په لومبني تیلی باندې، ماچس په لومبني تیلی باندې به شوف کړئ. بیا دغه شان زما عزتمندو، 2م تیلی به تاسو د ماچس راوالی، پاغه باندې به 221 مرتبه 221 پیره به تاسو یا قهارو یا جبارو، یا قهارو یا جبارو به تاسو وایي، پاغه باندې به شوف کوي. د قرانګي بیا به 3م تیلی راوالی، 221 مرتبه یا قهارو یا جبارو وایي، پاغه باندې به شوف کوي. بیا زما عزتمندو، دغه تیلو سره به کوي تاسو سو. لومبه طریقه هو دا ده چې دغه تیلی به ته سوځي نه. کله چې په تیلو باندې دا وظیفه وکړله، د ماچس په تیلو باندې، بیا به زما عزتمندو 2 رکعاته نفل وکړي. د نفلو نه پس به دعا وکړي چې الله پاکه د دې نفلو ثواب زما هغه دشمن ته ورورسئ، که ظاهري وي که باطني وي، زه پیژنم یا نه پیژنم. بیا زما عزتمندو 3 پیرې د دې نه پس بیا درود شریف ووایئ
او بیا به ورپسې د الله تعالی په دربار کې د دعا د پاره لاس پورته کوي، یا الله پاکه ما د ظاهري او د باطنی دشمنانو نه محفوظه کې، یا الله پاکه دې ذلیل او خوار کې ماته نه خلاص کې. نو زما عزتمندو په خوب کې به الله تعالی تاسو ته دشمن اوخی، یعنی تاسو به په خپل سترګو باندې ووینئ چې دا کس زما دشمن دی. او که چېرې زما عزتمندو تاسو غواړئ چې زما د دشمن د غرق شي، تباه شي، دې رک شي او د جړه او بنیاد دی وزي، نو زما عزتمندو دغه ډبې چې کوم درې تیلی دي، د ماچس چې کوم تیلی دي، دا به په اور کې اور واچئ او به یې سوځئ. نو محترم تاسو د دشمن نه د بچ کېدو دپاره، د دشمن د غر کېدو تباه کېدو دپاره تاسو ضرور دا عمل وکئ. ان شاء الله تعالی الله تعالی به تاسو د ظالمانو نه محفوظه کی. زما عزتمندو ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده، ډیر بهترین او مجربه عمل ده، ضروري تاسو کوي د خپل دشمنانو خلاف. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بلې وظیفه سره. تر هغه وخت پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.